حضرت انسان چې کله فراغت وشي عالم فاضل دغه خواهش چې هغه ته په یو خدای کې درس ملو شي نو د درس او تدریس آغاز مو بیا وکړو کنه اوس د درس تاسو مرحلې څنګه روانې دي خپل مدرسې دي یا چې کوم د بل کې درس کوي الحمدلله زه خو چې څنګه د علم نه فارغ شوم طالبې کې مې دا شوق چې نورو طلباو ته به مې سبقونه اړول جی چې فارغ شوم اسم ملانو دغه نه چې څنګه فارغ شوم دا کوډي نه راله درې مسلورم ورځ مې و دې سواړی بازار کې مدرسه سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دلته مدرسه ده مولانا محمد شریف صاحب وصفات شوی دی هغه محتمم جی زما درې مسلورم ورځ واغي بیا زما په نوم باندې اشتهار چاپ کوی مولوی صاحب به د صرف او دوره پڑھاوي هغه کال ما ورته وی چې مال میلمانه راځي ما ته مدرسې ته بدله میلمانه راځي کنه نو زما خو چون کې د فراغت نه به و اته ورځې پس زما بیا درس او تدریس شروع شوی دی الحمدلله بیا زه ناس نه یم دا 12 سال خو ما صرف د صرف نحوی دوره پڑھاو د چوټیانو کې د کال د تدریس نه علاوه 13 کال لاله پکې د بلوچستان نه طلبا راغلو د کراچۍ نه پکې طلبا راځي دسی 500 خو به مې صرف د دې صرف او د دورو شاګردان دي ماشاءالله الحمدلله درس او تدریس کې لګیا ولا مدرسه دي درې سلور کال خو دې مدرسه عثمان غنی کې ومه د دې نظامت را سره مودل ته مدرس بیا هم د خپل مدرسې بنیاد کې خود مدرسه امام ابو یوسف رحمت الله هغه الله جوړ کړل الحمدلله بیا درې سلور کاله پس ما خپل تدریس الته بدل کو د هغې مدرسې کې چې ما د علم افتتاح وکړله نو د هغې شاګردان یو کال مخکې فارغ شو چې مونږ اولې درجې ته کېنولو بعضې شاګردان پکې داسې دي چې ما اولې درجې ته رضان سره کېنولو هغه فارغ شو مفتی کورس یې وکړو ما رضان سره استادان کړل په مدرسه کې الحمدلله نو اوس هم خپله مدرسه د مدرسه امام ابو یوسف رحمت الله علیه خماینازه مدرسه د 200 مسافر طلبا پکې پاتې کیږي یو هم د بناتو مدرسه د مدرسه دار التقوا یو بل د بناتو مدرسه جامعه التقوا یو بل د مدرسه ام کلثوم د دې سلورو مدرسو اهتمام فی الحال ما سره ماشاءالله دې اهتمام ز کوم او خپل فی الحال 12 کلاسونه ز پڑھاوم الحمدلله چې هغه کې بخاری شریف اولم دی بخاری شریف جلد ثانیم دی دا دواړه پکې دی الحمدلله ماشاءالله حضرت کوم ګورو دا ساينس او مذهب چې کوم دی دواړه داسې جدا جدا ښکاری کنه خو مخکینی علماو ته کومه اکابرین چې کوم دی هغه بچ د علم نه فارغېده یو خدای غوي داسې چې کوم درجه بندې نصاب نو یو کتاب بچ کوم دی کم دی ته بتلو بیا هغه سر د علم نه فراغت سره بچ کوم دی هغه علم طب علم فلکیات علم ارضیات علم کیمیا دا ټول به چې کوم دی حاصل کړو نن سبا په نصاب کې دغه علمونه چې کوم دی هغه لاړل او کم طلبا چې فارغيږي هغه په خپل نصاب باندې نه پويږي د دې زیاته وجه څه کې دي د دې خو زیاته وجه دا چې نن سبا طلبا ټیم نه ورکوي یا د کور د والدینو وجه ده لکه زمونږ د درس نظامی نصاب چې دی دا تکاله ډیر طلبا پکې وي 2 درجې په یو کال کې وي په 3 میاشتو کې پکې وړه دوره وي نو علم لټیم نه ورکی کتابونه لیکي علم وي چې تمال ټول ځان راکې نو زبد لبازي صدر کوم ناغه په درس نظامی کې 2 درجې په یو کال کې وي نو لکه دا وجه دا یا د کور د طرفه ده یا د والدینو د طرفه ده یا د معاشري یو فکر په سور دی خو طلبا ټیم نه ورکی چې بالکل همتن دي ځان متوجي کیا خو به یو عالم 12 کاله دیارلس کاله علم لور کړي اوس خو دغه تکاله په مشکله باندې مونږ ډیر په مینتونو بعضی طلبا راشي ما سره پیسې نشته زه علم پرېدم مونږ ورته خرچه به مونږ درکو خو علم کوه دادی نو داسې حالات جوړ شوي دي چې لکه د چا سره ټیم نشته دی حضرت ستاسو د خبرې سره زه بالکل اتفاق کوم زیات طلبا زه وینم چې هغوی پیکیج وو څنګه پیکیج وای وړه دوره چې کوم دی په 3 میاشتو کې به دغه کال براته بچت شي نو بالکل دغه سره زه اتفاق کوم نن سبا حضرت کوم ګورو په چاپیرچل کې دم درود تعویذونه دغه شیزونه ډیر زیات شوي دي او اکثر په دې کې کړ چې کوم دی نو دا علما به ورته زویم یا مولیان به ورته چې دغه خلک دا ودی کې کړ دي او دا غي غټه وجه دا چې طلباو سره چې کوم دی هنر نشته نو چې هنر نه هغه به پیسو غټلو لپاره خامخا یو لار اختیاري نو په کار نه د علم سره چې کوم دی یو خو هنر سره زده کی طلبه دا ډیره خبره ده تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه چې مفتی اعظم پاکستان دی جی دغه یو دغه مې کته ډیر زیات
میړه ته لاړه هغه وی دا لازمي نه ده چې یو عالم دی د سار نواله د ماښامه پورې مدرسه چلی د کلاسونه لی د سحر نواله د ماسپخینه پورې تدریس کی د ماسپخین نه پس د ځان نه دنیاوي څه کسب کوي یا د سحر نه د ماسپخینه پورې دنیاوي څه کسب کوي د ماسپخین نه د ماښامه پورې لکه نیمه ورځ د دې درس او تدریس کې نیمه ورځ د ځان له د دنیا څخه معاش کوي صحیح او هر چې دغه دم درود دی نو دا یو کاروبار جوړول نه دی پکار چې سړی دا پیشه وګرځي او کاروبار یې جوړ کړي نور کو دم دی یا تعویض دی نو چې کم دم تعویض سړی کوي هغه د شریعت په حدود کې چې کم الفاظ دی وي چې هغه د شریعت خلاف نه او د کم سیز د پاره استعمالي هغه د شریعت خلاف نه نو بیا دې کې څه قباحت نشته لکه ترالی ما ته وایي زه بیمار یم زه پتا باندې سوره فاتحه وایم فاتحه هم د شریعت مطابق ته استاد بیماری او کم علاج چې زه کوم نو دم په شریعت کې جایز دی صحیح نو جایز اوراد د جایز عمل لپاره استعمالول دې کې بیا څه قباحت نشته خو چې یا الفاظ د شریعت مخالفي یا الفاظ د قرآن او حدیث مطابق دی خو ته د یو داسې عمل لپاره استعمالي چې هغه ناجایز دی نو بیا ټیک نه دی صحیح